اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو مسلمانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې د کائناتو نظام چلونکی دی او د زړونو د پټو رازونو نه خبردار دی، او بیا په کروڑونو په اربونو درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دې زمونږه چې څومره مسلمانان دي د دنیا په هر ګوټ کې دي، د هغوی چې څومره تکلیفونه دي الله رب العزت دې په راحت کې بدله کړي، پریشانیانې خفګانونه دې الله په خوشحالۍ کې بدله کړي، او د هغې مشکلات دې الله رب العزت آسان کړي. ما چې څومره اورېدونکي دي د دوی د زړه چې څومره مرادونه دي او هر مشکل دی الله رب العزت دی د دې پاکو نومونو په خاطر باندې هغه مسلې د دې حل کړي. نننۍ وظیفه چې دا ډېره بهترینه وظیفه ده، د هر مشکل دپاره د هر حاجت دپاره ستا چې په زړه کې څه حاجت وي د هغې دپاره ضرورت د څه شي دی؟ ضرورت د یقین دی. او مونږ خو چونکې یقین الحمدلله د هر مسلمان ځکه دی چې مونږ خو الله نه دی لیدلی، مونږ په ایمان راوړی دی، مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی، مونږ په ایمان راوړی دی، او قرآن چې دی دا د الله کلام دی، او اسلام برحق دین دی. نو دا زمونږ ایمان دی چې الله رب العزت به زمونږ مشکلات زمونږ مسائل به الله لازمي حل کوي، ځکه چې قرآن کې الله فرمایي چې اے بندگانو تاسو مانه وغواړئ چې ستاسو هغه دعاګانې قبول کړم. بل ځای کې الله رب عزت فرمایي وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب الدعوة الداعي. اے زما پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله زما بندگان تا نه زما باره کې تپوس وکړي نو ورته ووایه چې زه تاسو ته نږدې ما اجیب الدعوة الداعي، زه جواب ورکوم د هغه سړي د دعا چې کله دا ماته دعا کوي. نو الله رب العزت مونږ ته د خپل قدرت مطابق د شهرک نه نږدې دی. نو دا خبرې ضروري څه به دې کومه چې اکثر خلک ماته رینګ کوي او یا ماته وټسپ وکوي چې مونږ پلانکۍ مسله پلانکۍ وظیفه چې کومه ده هغه مونږ 3 ورځې وکړه څه اثر یې ونه کړ، فلانکۍ تعویض ما وکړو هغې اثر ونه کړو، هغې سره هغه تعویض اثر هم داسې نه وایي چې اثر یې ونه کړو، وایي تعویض کار ونه کړو، هغه وظیفې کار ونه کړو. نو زه حیران شم چې زه عجیبه خبره سو 3 ورځې مې وکړو. زه به تاسو ته په دې باندې د مولانا روم رحمت الله علیه یو واقع بیان کوم. دا واقع به اورئ پس د هغې به د مشکلاتو د حل دپاره چې کومه وظایف دي دا به انشاءالله العزیز تاسو ته خیم، او تاسو به حیران شئ د واقع نه. واقع به اورئ نو د هغې نه پس چې کله تاسو وظیفه واورئ نو بیا به تاسو دا وظیفه خوند هم درکوي. نو حضرت مولانا روم رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی عالم دین او ولی الله تیر شوی دی. دا وایي یو ورځ په بازار باندې راتېرېده، نو هغه بازار کې ګوري چې یو دکاندار دی، هغه ته یو ښایسته ښځه ولاړه ده، زنانه جنۍ ورته ولاړه ده، او داسې درمیانه عمر یې دی، او دا دکاندار چې دی د دکاندار نه سودا غواړي، او دا دکاندار هغه دې ښځې ته په نظر باندې دی. نو چې هغه ورته وایي اشاره وکړي چې دا فلانکی شی راکړه لکه چیني راکړه، نو هغه دې ته ګوري او هغه پورې تیلی ډکوي چې څو پورې د بل شي ته اشاره نه کړي او تلی نه بس هغه بوجې نه رالي او هغه تیلی کې ورته اچوي چې هغه وخت کې هر شیزونه او هر قسم تیلی وي. نو چې بیا بل شي ته اشاره وکړي نو هغه پرېږدي، بیا بله تیلی راولي، خو د دې د مخ نه سترګې نه اړوي، به د هغه دې مخ ته ګوري. مولانا روم رحمت الله علیه د خپلو شاګردانو د خپلو مریدانو سره لګیا و تماشې کوله چې دا سړی چې کوم دی دا دکاندار چې کوم دی د زنانه له دا سودا ورکوي، او دا سودا چې کوم دی نو تلی نه هغه پورې هغه یو بوجې نه لګوي چې څوک پورې دا ښځه بل ته اشاره وکړي. نو چې کله یې هغه ټولې وړې وړې تیلې برابرې کړې هغې په یو بوجې کې واچوله، نو د زنانه ورته وویې
چې 100 روپۍ شوي. نو دی ورته وویل چې زبیده په عشق کې حساب کتاب نه وي، په عشق کې حساب کتاب نه وي، زما تا سره حساب کتاب نشته، زه په تا مین یم، عاشق یم در باندې. نو وایي دی زنانه چې کوم دی د غصې اظهار هم وکړو، نو دا روانه شوله او دی دوکان هم داسې پرېښود و، هغه بوجۍ ورڅخه په اوږه کړله. مولانا روم رحمت الله علیه اوس به دی یو تلی باندې ناست دی د دوکان مخې دا ټوله تماشې مو وکته او دی یې وکته چې دوکان یې تش پرېښودو او دا زنانه مخکې شوه او دا سړي اوسه بوجۍ په شا کړه. نو چې کله یې بوجۍ په شا کړه او دوی هلته ورسې پناه شو د سترګو نه، یو ساعت پس دا واپس راغی. چې واپس راغی نو دی مولانا روح رحمت الله علیه د دوکان ته ورویل هلکه زما ستا ډېر وخت نه ته زما پام و، دا راته ووایه چې دې زنانه له دې سودام ورکړه ده او د زنانه ته یې داسې په دغه نظر باندې کتله او بیا دې ته پیسې مو وانغېستې. نو دا څوک ده؟ هغې ورته ویل جي دا د فلانکي یو امیر سړی ورته وښودو چې دا د هغې کور کې خدمتګاره ده او زه جي په دې باندې مین یم او پیسې مې ترې ځکه وانغېستې چې په عشق کې حساب کتاب نه وي، په محبت کې حساب کتاب نه وي. مولانا روم رحمت الله علیه وایي دا خبره واورېده نو راپرېوتو بېهوشه شو. دکاندار هم ډېر پریشانه شو، د هغې شاګردان چې کوم هغه هم ډېر پریشانه شو، چا ورله زړه مږه چا ورله څه کوو، خو سیټ دی که چې کله هوش کې راغی نو هغه ورته وویله چې جي ول په تاسو باندې څه جړ شوی، تاسو بېهوشه شوي، ما څه ویلي؟ هغې ویل ما ستا نه ډېرې یو قیمتي خبرې زده کړه، ته په یو انسان باندې په یو زنانه مین یې او ته د هغې سره حساب کتاب نه کوې. هغې له دې د خپل ټول دوکان سودا م ورکړه او دوکان دې دومره بې پروایي د هغې په محبت کې چې دوکان دې کولاو پرېښود او هغه څه د هغه بوجۍ په اوږه کړله او دا دې هغه کور ته دې ورسوله. او مونږ چې کوم دی د خپل رب سره حساب کتاب کوو، چونکې چې هغه مونږ باندې کوم نعمتونه مونږ له راکړي دي هغې مونږ الله مونږ څه د هغې حساب نه کوي. مونږ له په قسم قسم میوې، سبزیانې، پلار، مور، بچي، اولاد، نور، سپوږمۍ، د هر څه زموږ په خدمت کې کړي دي او مونږ د خپل رب سره بیرته حساب کوو. تسبیح په لاس کې راغوستې دي او وایو 100 ځله الله یاد کو، 200 ځله الله یاد کو، 300 ځله الله یاد کو. الله ته وایو چې ته خو 300 ځله یاد کړې نو اوس راځه دا مسله حل کړه. نو د دې نچوړ د خبرې دا دی چې الله رب العزت زمونږ دومره هر شی مونږ ته د رزق بندوبست مونږ له کړی دی، د رڼا دپاره د نور کړی دی، د اوده کېدو دپاره د تیارې راله کړی دی، په پټو کې مونږ سبزي او لکه څومره نعمتونه هر سړی چې ګورې د هر یو فروټ د ووړي بیل، د جمې بیل، ښه زمونږ دپاره چې بیماران شو زمونږ دپاره د هغې قسم قسم جړي بوټي چې کوم دي هغه لکه زمونږ الله رب العزت چې دې دنیا ته رالیږلي نو د هر مسلې حل یې مونږ له رالیږلی دی. خو مونږ چې کله الله یادوو نو بیا بیرته په حساب یادوو او هغه چې مونږ له راکوي چې مونږ یې بندګان یو نو مونږ له بې حسابه راکوي. دا یو خبره زما ذهن کې ونیسئ، دا واقعه دې دپاره ده چې خپل رب به بې حسابه یادوو، هغې سره به دا حساب کتاب نه کوو. که د الله سره عشق کوئ، محبت کوئ نو مونږ به د هغې سره دا حساب نه کوو. نو دا وظایف چې کوم دي څومره چې کوئ نو دا به یې تسبیح لاس کې نه وي چې سات په سات باندې تسبیح ته ګورې چې وره څو دانې واوړېده، ورېږه څو دانې واوړېدې. الله رب عزت به دې ناراضه کېږي. بس د خپل مسلې دپاره همیشه الله یادوئ او که د مسلې دپاره نه م یادوئ نو الله رب عزت خو داسې یو ذات دی چې زموږ سره په مونږ مهربان، دومره مهربان دی په مونږ باندې. بله ویډیو کې ورته بیا یو ناشنا حدیث د بخاري شریف یادوم او دعا به راته ښیم او هغه دعا داسې ده چې هغه دعا څوک د شپې یو ځل ووایي. په دنیا کې چې څومره مخلوقات دي نو د هغې به د هغه مخلوقاتو چې څومره چنجي دي، مایان دي، فرشتي دي، مارغان دي، کاڼي بوټي چې څومره په دنیا کې دي چې هغوی د ورځې څومره د الله حمد بیان کړی، څومره پاکي بیان کړې ده، ستا د هغه یو دعا چې ویلو سره به الله د هغه ټول مخلوق عمره ثواب صرف تعالی الله درکوي. نو راځم خپلې وظیفې ته هغې باندې بیا بله ویډیو جوړم. نو د خپل مشکلاتو حل کولو دپاره که چېرته یا د سړي سره د یوې خبرې یره وي، تاڼې کچرې یره وي، د دشمن یره وي، هغه دپاره ډېره بهترینه وظیفه چې د جمعرات د ورځې نه د پنجشنبې د زیارت د ورځې نه به دا شروع کوي. 8 ورځې به سحر او ماښام 80 ځل وایي. څه شی دی جي؟ حسبي الله الحسین.
دا چې چا سحر او ماښام اویا ځله ویله الله رب العزت به د هر شي د شر نه په امان کې وساتي. دنیا کې هر چا پیسو ته ضرورت نشته دی، د هر سره خلکو سره د هر چا خپلې خپلې مسلې دي. الله به دې د ځناورو د شر نه، د ظالمانو د شر نه، د تکلیفونو نه، د اکسیډنټونو نه، د مسلو نه ستا به هم الله بچ ساتي او ستا اولاد ستا چې څومره خاندان دی الله به بچ ساتي. او एकदम ته در باندې چېرته مصیبت راغی، غم در باندې راغی، حسبنا الله ونعم الوکیل. الله اکبر. دومره بهترینه وظیفه ده چې ماله کافي دی الله او ډېر زما ښه وکیل دی. نو چې الله دې وکیل شو نو ته سوچ وکړه دلته مونږ یو وکیل ونیسو که نه خپل کیس دپاره او د هغې نه مونږ څومره تمه ساتو، هغه هم عام انسان وي، خو مونږ د هغه نه چې الله ستا وکیل شو چې زما الله وکیل دی نو به د دې نه بله غټه خبره نشته. د دې تفصیل زه نشم بیانولی. او که څوک چېرته دا ووایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل نو الله رب العزت به د دې انسان دنیاوي او اخروي که په آخرت کې هم دته څه پریشاني وي هغه پریشانیانې به هم الله ختموي. او 450 ځل ویلو سره که چېرته چا د ورځې 450 ځل دا وي نو الله رب العزت به د هر قسم آفتونو نه، خطرو نه، مصیبتونو نه، خطرو مصیبتونو کې غریبي هم راځي، بیماریان هم راځي. اوس سړی غریب وي هغه ته زړه بیماري شوی، هغه ته کینسر شي، نو دا چې کوم دی د دې مصیبتونو نه به هم الله ساتي. او اویا ځل ویلو سره به الله رب العزت د دشمنانو د شر نه په امان کې ساتي. ښه که دغه رنګې څه مشکل درته एकदम جوړ شو، څه مسله درته پیښه شوه، एकदम چار څه جنګ جګړه وکړله، एकदم دې پیسو ته ضرورت شو، څه مسلې ته دې ضرورت شو، نو اویا ځل چې دا څوک د ورځې ووایي نو او یو هفته یې ووایي دا زه تاسو ته بلکل د الله د نوم، ځکه دې کې نوم د الله یو نوم دی چې الحسیبو، ټولو دپاره پوره کېدونکی. نو الله رب عزت موږ ټول مخلوق دپاره پوره کېدونکی دی. نو که دا چېرته چاته څه مشکلات جوړ شو یو هفته روزانه سحر او ماښام 145 ځل 145 ځل دا ووایي انشاءالله العزیز دغه مشکل به هم اسانېږي. او ښه دې کې یو بل ډېر ناشنا خبر ده، اکثر د رونو خاندان د دې په منځ کې حساب کتاب راشي او هغه حساب کتاب کې د جنګ جګړې ډېره زیاته خطره وي او تاسو غواړئ چې یاره زمونږ دا حساب د دې رور سره خاندان کې مې حساب کتاب دی او تا په خیر سره شي. اکثر زنانه ماته رنګونه کوي، بعضې وخت شریک کور نه اکثر زنانه تنګې وي، هغوی وایي چې مونږ بیل شو خو په خیر سره بیل شو، جنګ جګړه هم پکې ونه شي او روري هم خرابه نه شي. نو هغه حساب کتاب کې که چا د رونو سره په خاندان کې معاملاتو کې یره وي چې هسې نه چې دې نه غټه مسله جوړ شي، خفګان ته جوړ شي، نو د دې مته یو طریقه ښیمه 2 ورځې روزانه د نور ختو نه پس لکه چې نور راوخېږي او ماښام نور پرېوتو نه پس دا نوم یا حسیبو یا حسبنا الله ونعم الوکیل دا چې وایي انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دوی د خانداني کم مسایلي د رونو رشته دارانو تر زامنو سره ترونو سره یا یې د بل چا سره هم څه کاروبار شریک وایي چې یاره دا معاملات خرابېدو ته روان دي نو حسبنا الله ونعم الوکیل یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو دا وایه انشاءالله العزیز الله رب العزت به په یو هفته کې دننه ستاسو مسلې حل کوي. دوستانو ویډیو لږه اوږده شوه خو دا ستاسو د پوهېدلو دپاره مې د مولانا روم رحمت الله علیه هغه واقعه تاسو ته مخکې نشر کړه او هغه مې درته بیان کړله. الله رب العزت دې د الله د خپلو پاکو نومونو په خاطر باندې زمونږ څومره مشکلات چې دي الله رب العزت دې دا مشکلات زموږ آسان کړي. زموږ څومره خویندې وروڼه چې دي د هغوی چې په زړه څه مرادونه دي الله دې هغه جایز مرادونه ورله پوره کړي او الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. ملک پاکستان د دې الله استحکام ورکړي، د دې ملک او د اسلام دشمنان که داخلي وي خارجي وي الله دې نیست او نابود کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.